خدای خبر څنګه به مسافر جانان غرمي وباسي لمر نه زوال خو د سرونو نه لمبي وباسي بیا مې توبه د مړون نه به دې نه رانیسم د بنګړو شور خو دې د خلکو نه جامې وباسي او دې که په ورځ هر څه کوي په دغه ډاډې کوي لکه فرعون د شپې ځوړندکي ځان توبې وباسي او ما د مرۍ منیسې ورشه زه بنګ نه کرم خلک په ښار کې د بارودو کارخانې وباسي ما د مرۍ منیسې ورشه زه بنګ نه کرم خلک په ښار کې د بارودو کارخانې وباسي چې په نکریزو یې نامه ورله ګل کړې ګرځي هغه به خپل ژوندون د کلي نه په دې وباسي د وصال د مازدیګر ملګرو سلامونه مې واخلئ ستاسو ملګری نیازه خان یم او ادبي خپرونه د وصال مازدیګر دی د وصال مازدیګر زموږ د ګران ملګري سجاد ژوندون سره دی سجاد ژوندون د مردان بی خان کلي سره علاقه لري نن مو د وصال مازدیګر په دغه هیله باندې راوړی دی چې هغه د پوهنتون د پېښور د پوهنتون کې د پښتو څانګې نه د سرو تمغه هم ګټلې ده لوی ژوند ولا د خپل الله نه غواړو د هغوی نه به دغه ژوند پوښتو چې د هغوی ژوند څنګه تېرېږي او په دغې اړه را سره هم دغه خپلې خبرې شریکې کړي چې د پښتو د څانګې هغوی چې کله داخله واخیستله په هغې ورځو کې د هغې څه معیار او څومره ملګري راتلل او په دغې پښتو لخوا یې داخله اخیسته او اوس د دغې پښتو څانګې کم حالات دي څومره ملګري راځي او څومره داخلې اخلي او خلک څومره د پښتو ژبې ته نږدې کېږي او په خپله مورنۍ ژبه کې دغه ډیګري اخلي نو راځي چې د سجاد ژوندون رور سره د هغوی جنو پوښتو چې ژوند یې څنګه روان دی او په دغې اړه را سره هم خپلې خبرې شریکې کړي ژوندون صاحب سلامونه ډېره زیاته مننه ستاسو څنګه ژوند مو څنګه روان دی بالکل ډېر زیات ښکلی شکر دی ژوندون صاحب زمونږ د وصال مازدیګر دغه وړه شاندګي خپرونه ده چې دغه زمونږ مسافر ملګري زمونږ وطنوال ملګري دغه ګوري او د دغې نه خوندونه اخلي نو په دغه هیله باندې مو ستاسو له دغه د وصال مازدیګر راوړی دی غواړو چې دغه مازدیګر ریکارډ کو دغه خپرونه دغه مسافر ملګري وویني په خپل اړه را سره دغه خبرو کې دغه کم سوالونه چې مونږ وکړله باید چې بیا دوهراو نه کړو دغه ستاسو نه وپوښتو چې د پښتو د څانګې په اړه را سره دغه خپل تاثرات شریک کړم ډېر خوشحاله وشو نو زه په کال 2014 کې پېښور پوهنتون ته لاړم او د پښتو څانګه کې مې اډمیشن وکړو هغه وخت کې چونکې اعظم صاحب وفات شوی و ډپارټمنټ ته ډاکټر اسلام ګور صاحب چیرمن راغلی و استادان وو خو مطلب موږ چې رقم استادانو په نیت تللی نو د هغه استادانو نه مطلب محروم شو ځکه چې راجول شاه خټک صاحب هم ریټایر شو اقبال نسیم خټک صاحب هم ریټایر شو بیا هم هغه کې چې کم کار مونږ ته روان شو د لایبرری په وساتت یا د ځینې استادانو په وساتت باندې نو کار چلیدو زموږ وختو کې تعداد مونږ په کلاس کې 29 کسانو زموږ نه مخکې چې کم کلاس و هغې کې هم غالبا 29 کسانو زموږ نه پسته چې کم راغی نو هغې کې هم تقریبا دغه 13 پورې ماشومان راغله خو د هغې نه پسته بیا یو کې 11 راغلي دي بیا 4 راغلي اوس دا مهال بیا وراغلي دي نو د دې د کمیدو مطلب یو قسم زوال به ورته مونږ وایو د هغې وجه دا ده چې په سرکاري توګه باندې خو چونکې عموما چې نور طالب علمان یا نور زده کوونکي په څه کې ډیګرۍ اخلي نو هغوی ته د هغې بار بیا نوکرۍ میلاویږي د هغوی د کور معاملې هم روانې وي او پښتو ته بیا چونکې داسې خلک راځي چې هغه زموږ په شان شاعران ادیبان یي هغوی د کورنو په لحاظ هم مطلب ډېر غریبانان یي نو که هغه بیا دغه خرچي وکړي څنګه چې په نورو ماسټرو باندې خرچېږي هغه هم هغه په پښتو هم وکړي نو وروستو د سرکاري توګه باندې پښتو نه خو د دفتر ژبه ده او نه پکې د روزګار د کاروبار څه وسایل ترلاسه کېږي نو د هغې وجې نه که یو څوک پښتو ته راځي هم نو هغه خپل مستقبل ته شاته ګورو له دې وجې نه دغه د پښتو څانګه د زوال سره مخ شوې ده او مونږ په دغې حواله باندې ګرانو مینوالو یو سوال مې بل هم ذهن ته راځي او ژوندون صاحب په دغې پوهنتون کې خپل سبق وایي هغوی به د دغې خبرو نه ډېر خبر وي ځکه چې هغه اوس پی ایچ ډي کوي نو دا په دغې اړه به را سره هم څو خبرې شریکې کړي چې مونږ داسې اورېدلي چې د 13 کالو نه بیا پس پرایویټ داخلې لکه زما غونته کې غریب سړی چې یو طرف ته خپل روزګار کوي بل طرف ته که مونږ مورنۍ ژبه کې دغه کومه ډیګري واخلو نو دا به مونږ پرایویټ ویله اوس هغه بندیزونه هم دغه ځای کې په مونږ باندې د پاسه راچي چې نه داسې به نه کېږي نو په دغه اړه دا کمې خبرې چې ما وکړلې دا حقیقت باندې دي ما اورېدلې دي که نه داسې د وایي خبرې کېږي داسې دی چې ایچ ای سی او مختلف مطلب حکومتونه چې راځي نو د هغې نوې نوې پالیسۍ راځي خو موږ دلته وینو چې یاره د ریاست لخوا دغه هڅې روانې دي چې یاره تعلیم دی چې څومره ګران شو نو دونه به ولې چې هغوی ته هم مخې ته چې مطلب څونه خلک
خلک فارغېږي نو روزګار ورکول ګران شوي دي. نو دغه د روزګار ورکول د هغې ناکامي او د دغې ناکامۍ د وجې هغې اوس غواړي چې یاره ډیګرۍ دې ودرېږي. دغه ډیګرو دپاره هغې دغه هڅې کوي چې یو خو هغې اوس مطلب بي ایس روان کړو چې بي ایس روان شو نو د بي ایس به مخکې به بي اے کېده بي اے به پرایویټ هم کېدی شو هغه به په 2000-3000 روپۍ باندې 2 کاله کې بي اے وشوه پرایویټ ماسټر به 3000-4000-5000 کې وشو. نو هغې چونکې چې دغه پرایویټ تعلیم هم ختم شو نو دې سره بي ایس راغی او ایم ایس راغی نو د بي ایس ځان له 4 سیمسټر دي یعنې اوس په 2 لکه 3 لکه باندې یو ډیګري کېږي. دا به اول په 2000-8000 روپۍ کېده. نو دغه وجه یې دغه ده چې یاره مطلب ډیګرۍ اغوستونکي خلک مونږ ته کم شي چې مونږ باندې دغه د روزګار دا بوج د چا نه. نو زما خیال خو دا چې بار چې څونه حکومتونه لري نو هغې کې خو د تعلیم د زده کړې خو د عمر سره هېڅ قسمه شرط نشته. دا که چېرې دوی کوي او عملي کوي نو دا به دوی نه چې د 13 کالو نه سیوا عمر خلکو ته بلکې دا به دوی علم او پوهې ته یو قسم لا هغه بلاک دي او هغه به بندول غواړي. ګرانو ملګرو د سجاد ژوندون ورور خبرې مو واورېدلې او هغه ځوان فکره شاعر د ډېر خوږ شعر هم لیکي. غواړو چې د هغه نه ښکلي ښکلي شعرونه واورو او د وصال مازدیګر خوندور کړو. دغه ملګري به تاسو ګوري وطنوال ملګري مسافر ملګري نو خپل شعرونه را سره شریک کړي. ډېره مننه. کتاب کې مې څه انتخاب کړی دا به ضرور تاسو ته واورم. د غزل نه مخکې 2 شعرونه دي چې دا چې په خوله یې وي یوه او زړه کې بل لري. دا چې په خوله یې وي یوه او زړه کې بل لري وخته د تاریخ د کتابونو نه یې وباسه او تا خو باچا خان د نصابونو نه ایستلی دی. تا خو باچا خان د نصابونو نه ایستلی دی راشه که نه ځه زمونږ د زړونو نه یې وباسه. ډېر ښه دی ډېر ښه دی. دا غزل دی چې کارغه چې کیني په بلی باندې ناره ووهي. کارغه چې کیني په بلی باندې ناره ووهي لیونی منډه کړي په شونډو دنداسه ووهي. ډېر ښه دی. مننه. کارغه چې کیني په بلی باندې ناره ووهي لیونی منډه کړي په شونډو دنداسه ووهي او الله دې خیر کړي د دې دور تقاضې داسې دي. الله دې خیر کړي د دې دور تقاضې داسې دي یو یو سړی به ځان ته بیا یو کعبه ووهي. ډېر ښه دی. او خدای د زوی سر ته مې خیر کړي پېښور کې اوسي. خدای د زوی سر ته مې خیر کړي پېښور کې اوسي زما عجز مور په دې چل ټوله شپه ووهي. ډېر ښه شعر دی. دا شعر بیا ووایه ژوندون صاحب. خدای د زوی سر ته مې خیر کړي پېښور کې اوسي زما عجز مور په دې چل ټوله شپه ووهي او ارمان مې ستا د غرور غېږ کې داسې سا ورکوي. ارمان مې ستا د غرور غېږ کې داسې سا ورکوي لکه سړی چې پر غزي شي لاس او خپه ووهي. ډېر ښه دی ډېر. مننه. د یار بې سره خیاله دومره عقل زده که که نه د یار بې سره خیاله دومره عقل زده که که نه څوک چې پردي کور ته ورځي اول تنبه ووهي. واه ډېر ښه دی. مننه. د یار بې سره خیاله دومره عقل زده که که نه څوک چې پردي کور ته ورځي اول تنبه ووهي او څوک په دروغه ورته وایي چې ژوندون دې مړ شو. څوک په دروغه ورته وایي چې ژوندون دې مړ شو کمقله چغې کړي او درس خپله سینه ووهي. ډېر ښه ژوندون صاحب. ګرانو ملګرو سجاد ژوندون ورور هم واورېد او ښکلی شعر لیکي او د تعلیم په حواله باندې د پوهنتون په حواله باندې دغه څو خبرې د هغوی نه وپوښتلې. باید چې تاسو به اورېدلې وي. الله دې وکړي چې دغه بندیزونه زموږ له پښتنو نه ختم کړي او هر سړی راشي او په دغې پوهنتونونو کې زده کړې وکړي او دغه د زموږ د راتلونکي نسلونو د خیر ښېګړې دپاره په کار باندې راشي. د ژوندون صاحب په دغې شعرونو په مخه ښه اخلمه. ژوندون صاحب وایي چې ټوپک په لاس چې د سړو سنګر ته منډې ښکاري ټوپک په لاس چې د سړو سنګر ته منډې ښکاري راتلونکي وخت کې راته ټولې ښځې کونډې ښکاري چې د منصور بچي ډېر نکړل د دار وطن کې پاکې جذبې د محبت راته اوس شنډې ښکاري غربت زار دې شم ماشوم بچی مې داسې وایي او دا چا مې ماله راکه پلاره په تا لنډې ښکاري غربته زار دې شم ماشوم بچی مې داسې وایي دا چا مې ماله راکه پلاره په تا لنډې ښکاري او نور دغه سب کې د دوی خیر زکات ته نه ودرېږو دا په مونږ رحم نه دی مونږ پورې ملنډې ښکاري. د ګرانو ملګرو د اورنګزیب او سلطانزیب او محمد عمران اشنا ورو ډېره مننه. د بل ملګري تک پورې خپل ملګري نیازه خان له ورکړې اجازت چې هر ځای الله مو ښاد آباد لره د لوی الله په امان.